السلامعلیکم ملګرو، په خیر حال یې. په نننۍ ویډیو کې به موږ د جیمیل جوړولو د نمبر ویریفای کولو دا مسله حل کوو. راځئ د ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوو او ټوله طریقه درته په دې ویډیو کې ښایم. ملګرو، دا تاسو پر سکرین زما سره لیدلی شئ چې دا مسله ډېرو خلکو ته راغلې ده. نو نه مخکې چې جیمیل د دې ځای نه مخکې جیمیل نه جوړېږي، نو را به شئ دلته کې تاسو او کروم ته به راشئ. دلته کې به سرچ کوئ ګوګل پلی سروسز او دلته باندې انسټایل به کلیک کوئ. پر انسټایل چې کلیک کوو ملګرو، بیا به تاسو دا ځان سره انسټایل کوئ او دلته به راشئ پلی سټور ته او دلته کې به سرچ کوئ مایکروسافټ براوزر. مایکروسافټ براوزر به ځان سره انسټایل کوئ. ملګرو، که ستاسو په موبایل کې اول نه جیمیل نه وي، تاسو بل چا نه جیمیل راواخلئ او یو لاګین کوئ ورته. تاسو به هله خپل جوړ کړئ، ځکه چې دا مایکروسافټ براوزر به تاسو پلی سټور نه ډاونلوډ کوئ. کله چې تاسو ډاونلوډ کړئ دلته کې به راشئ ملګرو، ناټ ناو باندې کلیک کړئ. دلته به په دې کانفرم باندې کلیک واخلئ او دلته به په دې سرچ کې ولیکئ ګوګل. په دې اولني ویب سایټ باندې به کلیک کړئ، دلته به دې ګوګل باندې. دلته کې ملګرو بره ساین ان ښکاري دی، دغه ځای نه تاسو خپل جیمیل جوړولی شئ. دلته کې پکې ستونزه نه راځي، څه هغه پکې نه راځي. دلته کې به راشئ کریټ اکاونټ، په دې باندې به کلیک کړئ. ملګرو، د دې ځای نه تاسو خپل پلی سټور اکاونټ جوړولی شئ.